څوک چې مسافر وي دا بیان سپیشل د هغوی دپاره دی او د هغوی دپاره قیمتي نصیحت دی. شیخ صاحب ورته کړی دی. ستاسو ټیم نه ضایع کوم، راځئ چې ووایو. کوم وروڼه مسافر دي هغوی ورته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې مسافري ځان له یو سخته ده. که سړی مالداره وي او که سړی په ډېرو نعمتونو کې وي، خو د بچو نه لرې ژوند، د خپل ملک نه لرې ژوند، دا ځان له یو سخته ده. یعنې که ته د کامیابۍ او د خوشحالۍ لار غواړې، نو د کامیابۍ او د خوشحالۍ لار دا ده چې څه الله تعالی درکړي په دې باندې صبر کړه، خوشحاله به یې. یعنې کله چې ته یو غریب وینې او یو فقیر وینې او هغه سره د دې هر څه خاندي را خاندي او الحمدلله او مسکې دی او ګپ شپ او غم ښادي او یو ځي ته او بل ځي ته ځي راځي، پوه شې دې سړي کې قناعت دی. تر چې د هر څه باوجود خوشحاله دی، نو دی اصل کې په دغې باندې راضي دی څه چې ول الله ورکړي. او که ته ورته ډېر څه ووایې که نه چې یاره تا سره پلانی شی نشته او پلانی نشته او ستا مالي حالت دا دي ستا دا دي، لنډ هغه تا ته اخره کې دا وایي دا څه چې یې را کړي دي په دې باندې وشکر دی. دا د بادشاهیانو ژوند هم داسې نه ګورې. ښه بادشاهیان هم ګورې حرص او تمه ساتي چې یاره دا پکې وي او دا پکې وي. د ده دا ژوند د بادشاهیانو د ژوند نه مخیسته. کوشش وکړه چې داسې ژوند خپل جوړ کړي چې هر څه باوجود ته خوشحاله یې، ته راضي د الله نه. قرآن کې ګوره الله رب العزت سورة النحل کې یو خبره کړې ده، وایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، چا چې نیک عمل وکړو که هغه نارینه او که زنانه وهو مؤمن او هغه مؤمني، فلنحيينه حیاة طیبه، الله وایي زه به له ښایسته پاک مزیدار ژوند ورکړو. د دې په تفسیر کې علي بن ابي طالب، عبدالله بن عباس او حسن بن علي رضی الله عنهم اجمعین دې درېواړو د دې په تفسیر کې ویلي دي الحیات الطیبه هي القناعه. ښایسته ژوند یعنې لنډ تعریف یې کړی دی، اوږدې قصې نه دي کړي. ښایسته ژوند څه ته وایي چې الله به مؤمنانو ته نصیب کوي او نیکعمله خلکو ته، وایي ښایسته ژوند معنی قناعت به ورته الله نصیب. د دې نه اخوا بل ښایسته ژوند نشته. یعنې سړی به دا وایي چې یاره ښایسته ژوند ډېر مال ته وایي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ څنګه غلطه کېدی شي؟ یعنې یو سړی مالدار دی او ما ډېر شی لیدي، تاسو به لیدلي، ښه مالداره دی، ښه هر څه ورسره دي، خو دی په دې منډه کې دی چې یاره دا ښه ډېر شوی، په هغې کې نه حلال ته ګوري نه حرام ته ګوري. د شپې چې په طلایي کې دی سملي چې زما دا مال به څنګه ډېرېږي او دا ولې صرف زما یو کمپني ده او دا ولې صرف دوه دي او د پلانې خو 15 کمپنیانې دي او د هغه تجارت خو د ملک نه بهر چلېږي او زما دا خو صرف په ملک کې دننه دی. دا خو ښایسته ژوند نه دی. حیات طیبه دې ته وایي چې څه الله تعالی درکړي ته په هغې باندې راځي، دا ژوند د خوشحالۍ ژوند دی. ښه دا قیمتي نصیحت د شیخ صاحب چې تاسو واورېدلو. دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.